اچي هغه نه چې خلاص شو بیا ورپسې اوبه لګوي د اوبو نه چې خلاص شو ډېر لګي خو بس پوډر دی خو چې موږ سنجش کړی که نه په هر وږې کې 100 روپۍ مصرف راځي په یو وږې کې 100 افغانۍ یه انگور کشمیشی است. کشمیشی یه انگور کشمیشی یار 12000 نمیخره. تونه سه خروار 80 سیر می باشه دیگه. وجه رقم عزیز بمی ساخت است دراز شیشم دلخانی است. بازی را 14000 15000 میخره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په چوپر کې د قرهباغ نوپلې کلي نه او راغلی یم دلته یو د انګورو باغو ته. نن یو حاجي صاحب ما سره ده د تاکو لپاره معلومات راکوي او نور تشریحات هم تاسو وګورئ. نو خدای وکړي دا برنامه ستاسو د خوښې وړ وګرځي او موږ سره تر اخره د شیبو مل اوسئ. نو تاسو اوس تصویر د باغ وګورئ، بل هغه زه حاجي صاحب سره خبرې اترې کوم. خواته مې حاجي صاحب ده، نو ځان به معرفي کوي اول، بل هغه به انګورو معلومات به موږ ته راکړي. السلام علیکم حاجي صاحب. السلام علیکم. ما نوم داود رحیم د نوپلې د منطقه د مغل بیګ ولسوالي قرهباغ. دغه باغونه دي بس انګورو. اول کېږي تاغبري، تاغبري چې خلاص شو بیا ورپسې کېږي بس چې قره کني دی داسې جوار کني ورته بیا پکې پاروګانې اچوي. هغه نه چې خلاص شو بیا ورپسې اوبه لګوي د اوبو نه چې خلاص شو ډېر لګي خو بس پوډر دی خو چې موږ سنجش کړی که نه په هر وږې کې 100 روپۍ مصرف راځي په یو وږې کې 100 افغانۍ. بس په دې کې دا تجاران راځي 10,000 راکې 8,000 راکې 9,000 راکې ایرانه پاتې شو چې دغه هماغه خپل مصرف پوره کړي خدای دپاره. خپل مصرف هم کله باسي نه پیدا کوي نه کوي خو دغه دې ولري دغه تاکونه فقره ویني دې ولري 2 منه دا چې وسنجي وو ډېر تاون چې هغه ډېر بیخي پکې نشته په دې چې اوبه نشته اوبه کمیاب دی په دغه کې اوبه لګوو په ساعت کې 1.5 روپۍ موږ هغه ته ورکوو پیسې اخلي. ولو نه هفتوي دی او شمسي ده هماغه کې ده بس دغه غریبي ده بېچارهګي ده نو تېرېږي عمر دی څه به یې کوو. ماما د بیا دا پاڼې ولې دا پاڼې خو دا مرض دی که نه دا به یې دې علت چې ده اوس رقم دوا ورته باید استعمال دا فایده نه کوي دا دوا دا خو هماغه دوا وهو که نه دا هماغه دوا سوری کوي دوا سوری کوي او دا خو دوا وهو که نه دغه دپاره شکرک دپاره دغه آتشک دپاره دغه دپاره دا دوا وهو هغه دوا لږ قوي دی غوندې دی ښه سوپرتاپ ورته وایي هغه سوپرتاپ وایي هغه سوپرتاپ چې وایي دغه باندې ماشین باندې هغه ځای سوری کوي هغه کومه دغه نه ده کوم کیمیاوي مواد به دوی ته ونښتل دغه شی دی وروره نو څنګه یې دا ماما بیا دې باغ کې څو دانې تاکه دي دا باغ 10 تاکه ده فکس 10 دانې هغه لاندې چې دی هغه 600 ده 600 دا د زموږ د تره زمن دي دا بار هغه لاندې چې دی زما خپل دی تاسو خپل دی بیا دا څونه ماما یو کال کې تاسو څونه دینه عاید کوئ مثال څونه 1.5 لاک 1 لاک جوړېږي زیاته نه جوړېږي خو نشته ته اوبه نشته و چې اوبه یې دغه 10 لکه ده کوي دغه انده باغ و 10 نه پورته کوي کم نه چې اوبه ورسېږي هر شی ورته ورسېږي مواد یې ورسېږي دا ویلي دي چې ما ته راکړه چې تا ته درکړم
چې ما ته نه راکړي څه ته ده اوه دا خبره ده اوس هغه پیسې نه چې موږ اوس دې ته ورکړو او بې پیسې اوس خپل هم نو دې ته څه ورکړو خپل ناس په ملکو کې دی دا ملک ونه کېږي مشکله ده ژوند مشکلات هم دي ورسره مشکلات دی بیا مریضي ده بس سل خبره ده او ماما دې باغ کې څو نفره کار کوي تا په نظر دې باغ کې بیلداري کېږي یو 20 نفره 25 نفره او بیل وایي او 15 نفره 10 نفره هغه باغ کې لګي او انګور څو رقمه دي مثال دې باغ کې څو رقم کې دا باغ کې څلور 15 رقمه دي نمونه کې واخلې یو دا کشمش دی کشمشي ورته وایي تایفي ده منقه ده انګور مثال لال یو دانه ده لال په نوم او لال په نوم دا غټ نری دی او پوستکی ډېر نازکه ده او عسکري دی او تایپي دی او دغه شیونه دي نو دا مجموعاً به یو لس رقمه انګور ولرو موږ خپل افغانستان کې ډېر او دغسې خو ډېر دي لسونه او د 15-16 رقمه انګور دي په دې افغانستان کې خو خبر راشي چې یوه لري یوه نه لري او داسې نه یو نفر نه لري دا ونې که راته ووایې دا ونې د څه شي دي دا د توتو ونه ده دا دې ته خنجاني وایي دې ته بېدانه وایي دې ته بېدانه هغه خنجاني ده هغه چې دی هغه د دغه ده څه ورته وایي هغه هم تور انګور اخلي شاتوت هغه ته شاتوت وایي همدغسې نو شته پکې هغه خطوطان دي نو مکمل او دا زموږ تره زامن دي زما نه دي زما د تره زامن دي خیر مشکل نه رسته او پروا نه کې یو شی دی یو کورنۍ نه او بالکل نو حاجي صاحب بیا دې شاوخوا کې باغونه به ډېر وي دغه څینې دغه درس باغونه یا هغلته هم ګوره شمسي شي شمسي هلته هم باغ دی هلته هم باغ دی درس دا منطقه درس باغ دی د دې اوبه به ټیول درس شمسي ده هغه ده شمسي ده اما شمسي اوبه به ټیول نه راځي که نه اوباسي اوبه اوباسي دې 4 انجه اوبه راوباسي دغه 12 ساعته کې لګوي دغه زر طاقت 12 ساعته کې مکمل باغ ته اوبه ورکوي دا 12 ساعته کې دا لګوي او هغه باغ چې دی هغه په شپږ ساعته کې ولګوو شپږ ساعته هغه به تاکونه به کم وي نه شپږ ساعته هغه شپږ سوه ده دا خو زر تاک دی او دا ډېر ده او دا زر دی او هغه شپږ سوه ده سل تاقه وایي یو ساعت کې زه خیر او ښه دی او کور د ودانه ایسته نو معلومات دې راکړه موږ ته بیا هم مننه کوم ارنه خیر اوسئ سلامت اوسئ خوشحاله شو صاحب سلامت وبخښئ په اجازه خیر اوسئ ګرانو لیدونکو د صاحب خبرې مو اورېدلې نو تاسو به یو څو تصویره د انګور وګورئ څه په هغه څه ویم دي ما په نظر نو بیا به یو بل ورور سره خبرې وکړو نو موږ سره اوسئ دا ګورئ انګور یې نیولي دي نو تاسو تصویرونه وګورئ سلام علیکم برادر. و علیکم سلام، خوب هستی برادر؟ شکر فضل خدا. و بینده ها اول اسمتان بگوییم. اسمم عبدالحکیم است، از قریه مغلبه کالسوالی قره‌باغ ولایت کابل. بسیار خوب. برادر جان درباره نمی تاکا یک ذره معلومات از شما می‌خواستیم. دیگه اگه یک ذره بگویی که از اون اول مثال که نمی برفاک خلاص میشه، فصل از بهار شروع میشه نه؟ بله از بهار شروع میشه. اول شروع میشه یا گاو میزنی را با چقرک میکنی. چقرک کندی باز یکی از کوت سیاه میتن، باز کوت سیاه که دادن بعد کوت سیاه باز کوت سفید میتن. بعد از اینکه یک کمک انگورک از یک کمک دانه‌کای از خردک شد، یک رقم گولیست به نام سپرتاب. باز را گولی میزنن، گولی که زدن بعد از این مدت میمونه چند وقتی تا که در انگورش خود کلان کرد، بعد از
این انگور رقم مرض میگن به نام شکرک میگن. او شکرک با سپرتاک میزنن باز تاکا میداشته باشه باز نمیداشته باشه. اگر آتشک هم هست بازم بین شکرک دوا آتشک هم تزیگت میکنن. بازی را که میزنن مدت میمونن که اگر گندگی پیدا کرد یک رقم دواست به نام کرمک میگن. دوای کرمک سپرتاک است و هم است. خطاو یک 20 لیتر هست که لیتر از این چی میپرته مخلوط 20 چی واره. دیگه که مخلوطش کردن باز کردن بامبی چی هست که یا میزنن. از این پاش میکنن قاطع میکنن. خود انگور میزنن برگ تاک نمیزنن. خود اون خوشی انگور نیست نور میزنن. تو خوشی انگور که زد بعد از اینکه مدت که میبینن که چیز آماده میشه دیگه. تجارم که میاد گفته یکم تو یاوشم میکنیم 100 روپیه ساعتش میخوام. تجارم که میاد مدرا دباغ نمیتونه 11000 نمیتونه 10000 اعتبار میکنم میسنجن مصرفش پورا کردن نمیتونه. این مثال مکمل باغ میگه 11000 یا خروارش میگن یا 80 سیر از یک خروار میشه. این 80 سیرش هم میشه یا خروار میگن بس باز 12000 11000 میگید. تو باغ والا یا که میبینه این باغ هیچ برنامه رو میگه مصرف ما را پورا کردن نمیتونه. حالا یک رقم بوچکه هستن میخرن یک رقم بوچکه مواد است که کوت است. سیاه رقم کد گلاس داده میشه. اعتبار میکنه 800 900 روپیه بوچکه از اون میخره. این کوت بدون کوت سیاه کوت سفید کیز میتن. او را باز میگن. میتن و حالا که میسن هر کدومش که میاد باغ مدرن 11000 نمیتونه 10000 نمیتن باغ والا ویخی گفته اگه تو بغیر میشه میگه که این موقع مصرف نکنیم چرا رقم کنیم پورا کردن نمیتونه. راست میگی. دیگه این مشکلات هست که انگور است. هر رقم از باز شنگلخانی هست که رقم به نام شنگلخانی میگن. او خروار 16000 17000 منقص 14000 است که نه قیمتی شام همین شنگلخانیش بازم 14 15000 روپیه است. قیمت آخریش نمو است. همین منقاق است. کدام انگور است؟ این انگور اجازه داشت میره بکنه. مثال این انگور کشمیشی است. کشمیشی. این انگور کشمیشی یارا 12000 نمیخره. تانی. سه خروار 80 سیر میباشه دیگه. باز یک رقم عزیز به میره ساخت است باز دراز شنگلخانی است. بازی 14000 15000 میخره. خب بسیار. خوش مزه ببینید. اگر دوا میزنن اگر مزهش از رقم هست. نه خوبه شیرین است. برادر دیگه این طرفا با کلش باغ انگور است دیگه. این طرف کلش تا آخر باغ انگور است. این طرف سرش باغ انگور است. این بالا که بری با کدام ولسوالی نه؟ این ولسوالی میز مربوط قره‌باغ میشه نه از قره‌باغ بالا کوست که باز میری اون مربوط قره‌باغ است. باز میری بالا که مربوط کلکان میشه. کلکان لازم قسمت کامای دو سرک یک جوی طرف بری مربوط کلکان میشه. این طرف به مربوط قره‌باغ میشه. این تو دو سرک باگراند مربوط قره‌باغ. بسیار خوش شدیم برادر دیگه. خوشیم تشکر. بخیر باشید. خوش باشید. خیر ببینید. کدام پیام آخر به بنده ها اگه داری کامل در خدمت. میگه که نمیاد که بیچاره کن با جوانای وطن ما کلش بیکار هستند. مصرفیت نیست، کاروبار نیست، کلشون در بغلای درختان میشینن از دست بیکاری. خدا کنه که پیام ما را به مردم برسن که کاروبار به مردم جور کنه. ان شاء الله حکومت دیگه اونه خدا حکومت خیر به تمامی از این خوش هستیم. آرامی است مگم یک ارزانی هم است. پیسه نیست کاروبار کنم بچه‌ها کار کنن. اولش من خودم رنگمال هستم میاله گفت قرار در خانه خواستم. بیکار نیست. وقتی بود که یک پیسه بود اقدام چیز کاروبار میکرد مردم ما روزگار ما میچلید. اون امروز میچلید. بله آقا خدا مهربان ان شاء الله خوب خواهد شد. الله تشکر بخیر باشید. دیگه من به اجازه دی انگور دیگه توفه از ما شد دیگه. صحیح است. بخیر باشید. نه خیر ببینیم یک خوشه بس شد. میرم بشویم که دوا گفتی زدی نه؟ نه دوا زدی نه که به خاطر از اون دگام کار داری به خانه تان آباد. بخیر باشید. خوش شدیم. لیدونکو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه د انګورو باغ څخه نو خدای وکړي ستاسو ته په زړه پورې تمام شوی نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب دوال ستاسو په چوپړ کې ازرېږم تاسو په الله سپارم او اخر کې موږ چینل هم سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو موږ پاتې خپرونې تاسو وګورئ نو خدای په امان.